نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کے رب العالمین ارشاد فرمائی وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره د احسان معامله کوي. قرآن کی بار بار رب العالمین وی عدل کوي انصاف کوي. خمور او پلار بارکی قرآن کریم کی یو زیم دا حکم نشته دی چې عدل کوي انصاف کوي. چې کله د مور او پلار معامله راشي نو قرآن وای وبالوالدین احسانا مور او پلار سره به احسان کوي. دا نه وی چې مور او پلار سره عدل کوي انصاف کوي، وی د مور او پلار سره احسان کوي. احادیث مبارکو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې او فرمایل وی رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. نبی علیہ السلام وی پوز دی په خورو کې ککړشي، بیا دی پوز په خورو کې ککړشي، بیا دی پوز په خورو کې ککړشي. یعنی نبی علیہ السلام وی دا مطلب دا چې ذلیل دي شي، ذلیل دي شي، بیا دي ذلیل شي. درې ځله د دواړو جهانو سردار فرمایي ذلیل دي شي، ذلیل دي شي، ذلیل دي شي. بیا وی من ادرک ابویه عند الكبر. صحابه حیران شول چې خیره چاته کوي. نبی علیہ السلام وضاحت کو من ادرک ابویه عند الكبر، سوک چې مور او پلار عمومی په حالت د بوډاوالی کې. دا خیره هغه چاته کومه چې سوک مور او پلار په حالت د بوډاوالی کې عمومی یو یا دواړه فلم يدخل الجنه، او دې دومره خدمت اونکي چې دې په جنت ته داخل شي. وی د دې سړی دی پوزه خاورو کې ککړ شي او بیا دی ککړ شي او بیا دی ککړ شي. د دواړو جهانو سردار درې ځله خیره کړې ده چې د دې سړي دی پوزه په خاورو کې ککړ شي. نو والدین دا یو بهترین سرمایه د دنیا کې، خصوصا د مور ډیر احترام کوي. بعضی مفسرین وای دا جبه چې ستا خوله کې ده دا د مور جبه ده. ځکه د مور جبه ده چې دی چې کمی خبرې زده کړي دی د مور نه زده کړي دي، نو دا جبه د مور جبه ده. نو چې دا جبه مور ته کنزل کوي، مور ته بدې ردې وایي، او دا جبه مور ته سپی وایي، نو دا ډیره د خسران خبره ده. مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه کتاب کې لیکلی دي، وی او یو الک ناوخت کور تراغی، مور انتظار کو، مور ورته وی بچیا ناوخت رالی، وی دور لله ترا پرې خودا چې غلی کې نسپي ته ولې غپیږي، او علت ورل را پرې خودله. وی مور برداشت نکړله، مور ورته وی الله دې دا دواړه خپې ماتې کا. د مور خلاف پوچ تکړله او مور خیره وکړله. لیکلی دی وی دې د ریل د پاټلې خواته وتلی و، ریل پیراغه او وی دواړه خپې ماتې شولې. وی سا پکې لاوه چې خلک خواته لاړ، وی د خبرې کولې خلق وی چې ریل اوخو ریل اوخو، وی د چغې والی چې ریل نه موخلې زه د مور خیرو وخلې ما. نو د مور ډیر احترام کوي. دا جبه دا د مور جبه دا د مور نه خبرې ازده کړې دي. نو ځکه قرآن کې الله وی د احسان معامله کوي
د حسن سلوک معامله کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.